د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې د افغان لوري او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته. پاکستاني پوځیانو غوښتل د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې د ډیورن پر کرښه پوځي تاسیسات جوړ کړي چې دغه کار د عامو خلکو له غبرګون سره مخ شوی او د تاسیساتو د جوړېدو مخنیوی کړی دی. د کونړ ولایتي شورا وایي چې پاکستاني پوځیانو د دې کار په غبرګون کې پر عامو خلکو بریدونه کړي او یو شمېر ملکي خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د هغوی نظامي ځواکونو د دوکلام په صفري نقطه کې هغوی راغلي، هلته نظامي پوستې جوړولې. سر د هغې نه چې دغه پوستې چې دوی جوړوي دا د ټولو بین المللي موازینو او هغه سرحدي مقرراتو خلاف عمل دی. د نړۍ ولس د دې تحرکاتو په مقابل کې خپل قاطعیت او جدیت وښودو. هغوی زموږ په ولس باندې انداختونه وکړه، هغوی زموږ ولس کورونه متضرر کړه چې 3 نفره زنانه موږ شهیدان لرو، 2 سپین ږیري او یو 4 کلن ماشوم زموږ زخمیان دي. د کونړ د ولایتي شورا غړي نیوکه کوي چې پر ډیورن کرښه د پاکستان د پوځ له لوري د تاسیساتو د جوړېدو پر وړاندې افغان حکومت جدي غبرګون نه ښیي. خو د کونړ والي وایي چې پاکستاني پوځیانو غوښتل پر ډیورن کرښه د تاسیساتو د جوړېدو کار پیل کړي چې د افغان ځواکونو او خلکو له غبرګون سره مخ شوي او د دواړو خواو ترمنځ د ساتنو لپاره نښتې شوي دي. دوی حمله وکړه زموږ په سرتېرو، زموږ خلکو، او موږ هم د خپلو خلکو د ساتلې په خاطر د دوی ځواب ویلی ده او سم ځواب مو ویلی ده. او نتیجه داسې وه چې پرون 2.5 ساعته جګړه وسوه چې د 2.5 ساعته په جګړو کې دوی اهداف د موږ عام ولس هغه یې ویست چې په نتیجه کې 3-4 کسه زخمیان لرو، 2 کسه شهیدان لرو، هغه مېرمنې او اطفال دي. او نن شپه بیا دوی هغه ساحه پرېښوه، سهار بیا دغه ساحې ته راختلي وو، هلې ته یې غوښتل چې تاسیسات جوړ کړي. بیا د 8 بجو نه وروسته جګړه پیل شوې. په ورته مهال د ولسي جرګې غړي د پاکستان له لوري پر کونړ برید د افغانستان پر ملي حاکمیت تیری بولي او زیاتوي چې پر کونړ برید د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. وکیلان له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د دا ډول بریدونو مخه ونیسي او د پاکستاني پوځ پر وړاندې بالمثل عمل ترسره کړي. د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ بریکوټ او دوکلام په سیمو بریدونه د پاکستان له لوري د ملي حاکمیت نقضول او د افغانستان د خلکو سره ښکاره دښمني ده چې د مظلوم ولس د ټپي کېدو او په شهادت رسیدو سبب ګرځېدلی دی. همکاران استراتژیک افغانستان و دولت ایالات متحده آمریکا می‌خواهیم تا جهت قطع و ادامه این حملات بی‌رحمانه و مداخله گرایانه هرچه عاجل و جدی اقدام نماید. خو د ولسمشر ویاند وایي چې دوی دا مسله له ډیپلوماتیکو لارو تعقیبوي. د راکټ فایرونه او نور بریدونه ټول غیر قانوني او توجیه نه لري. نو یوازې زموږ خلکو ته دوی ضرر رسوي په سیمه کې، نو هدې باید ودرېږي او زموږ موقف ډېر واضح دی. موږ د ډیپلوماتیکو لارو نه کوشش کوو تر څو خپل احتجاج او اعتراض دوی ته ورسوو او دوی د غیر قانوني اقدامات ودرېږي. ولسي جرګې د خپلې عمومي غونډې پر مهال د پاکستان له لوري پر کونړ د برید په غبرګون کې اعلامیه خپره کړه او له امریکا یې غوښتنه وکړه چې د پاکستان له لوري د ورته بریدونو مخنیوي په هدف جدي اقدام وکړي. Puri zaman,
مشتون بلتا مړی مړی ستا په ژوندون کې مشتون